إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له. وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم و عزتمندو مسلمانانو رونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاکو بیبیانو سیرت هغه مونږ ذکر کولو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اتمه بیبی وا ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنها. 13 جمعه کې مونږه د صفیہ رضی الله تعالی عنها د ژوند متعلق بعض خبرې هغه ذکر کړې وي.
چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله د هجرت په 9 کال غزوه خیبر ته لاړو او بیا په قیدیانو وینځو کې زنانه ګیرې شوې. نو په دغه وینځو کې یوه وینځه وه صفیه رضی الله تعالی عنها چې بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام دا دحیه کلبی صحابي ته ورکړه او بیا یې د هغه نه واپس کړه سمدس او په خپله یې په نکاح باندې واخیسته او د هغې وجه مونږ تېره جمعه کې ذکر کړې وه او بیا ورله مهر د دې ازادول مقرر کړو، یعنی دا وینځه و ازاده کړه بس دغه مهر شو. نو صفیه رضی الله تعالی عنها د امهات المؤمنین په لیست کې داخله شوه، یعنی هغه زنانه چې د ټولو مؤمنانو مور ورته ویل کېږي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې څومره بیبیانې دي دا ټولې د دې امت میندې دي او دا ډیر لوی عزت دی، دا ډیر لوی شرافت دی، دا ډیر لوی اکرام مرتبه او مقام دی چې الله یو زنانه ته حاصل کی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نکاح کې راشي. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نکاح کې چې یو زنانه راشي نو دا حقدار د جنت وګرځي. الله رب العالمین دغه زنانه جنت ته بوزي. د صفیه رضی الله تعالی عنها بعض حالات هغه ذکر کو په توفیق د الله رب العالمین سره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ماده د شفقت دا ډیره زیاته وه، یو رحمدل انسانو په دې زړه کې به ترس پروتو، د بل مومن مسلمان سره به همدردی ډیره زیاته کوله او دا ډیر اوچت صفت په چا کې چې راشي چې په دې زړه کې د ترسي، په یو بل باندې خفګان راځي، د یو بل په درد کې شریکېدل، د یو بل په خوشحالۍ کې یو بل سره ناسته کول، دا د مؤمنانو اوچت صفت دی الله چا کې پیدا کی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله صفیه رضی الله تعالی عنها په نکاح باندې واخیسته نو بلال رضی الله تعالی عنہ ته ویلي چې دام ځان سره کو دا نور چې کومې زنانه دي یو خیمه ورته یاد کړه ویلې دغه خیمې ته بوزه. نو دا زنانه به د دې نارینهو نه جدا په امن کې هلته ژوند تیروي تر څو چې موږ په دې سفر کې. بلال رضی الله تعالی عنہ دا زنانه ځان سره روانې کړي نو یو په عجیبه لارې بوتلې او د دې لارې د وجې نه صفیه رضی الله تعالی عنها ډېر په سلګو باندې جړلې دي، زړه ته درد تکلیف رسېدلی دی. بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله دا زنانه روانه کړه او نور بیبیان نور زنانم ورسره دي نو په داسې لاره باندې بوتلی چې په دغه لاره باندې مړي پراته دي او دا د هغه خلکو مړي دي د یهودو کم چې په غزوه خیبر کې مردار شوي وو. په دغه لارې ورتیر کړو. د سیرت کتابونو لیکلي چې په غزوه خیبر کې تقریبا 93 کافر یهود او مشرکین مکه دا د صحابه کرامو د لاسو نه قتل شوي دي. نو کله چې دوی په دې لاره باندې تیرېدل نو صفیه رضی الله تعالی عنها چې وکتل خاوند هم پکې پروت دی، نور هم پکې ډېر خپلوانو، ځکه د دې تعلق هم د یهودو سره نو په جړا شوه، سلګۍ ووهلې، چغې جوړې کړي
اگر چې ایمان راوړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبي ده، لیکن د خاون او د خپلوانو درد دا سړی خفه کوي، نو وی جړل ډیر سختو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې پته ولګېده نو بلال رضی الله تعالی عنہ را طلب کو، ویلی بلال مال را وغواړئ. بلال راله ورته وی اے بلال انزعت من قبلك الرحمه، ورته وی یا بلال انزعت من قبلك الرحمه، اے بلال ستا د دې زړه نه شفقت ختم شوی دی، ستا په دې زړه کې نرمي نه وه، تا ولې دا زنانه په دغه لاره باندې بوتلې؟ نو دې صفیه رضی الله تعالی عنها به دومره نه وې جړلې که تا دې خپلې خیمې ته په بله لاره باندې بوتلې وې چې دا خپل مړی نه وې لیدلې. نو دې نه معلومه شوه چې د الله رب العالمین په مخلوق باندې شفقت پکار دی. زمونږ او ستاسو دین الاسلام ډیر ښایسته سبق او تعلیم مونږ ته راکوي چې د یو بل سره نرمي کوئ، په یو بل باندې شفقت کوئ، په دې زړونو کې ترس رحم پیدا کوي، د یو بل سره ښایسته اخلاق، د یو بل سره خوږې د مینې محبت خبرې، د یو بل په درد په غم په خفګان کې شریکېدل، په هغوی باندې خفه کېدل، دا زموږ او ستاسو د اسلام ښایسته آداب او اخلاق دي موږ ته ښودلي دي. انسانان خلاصه کې چې زموږ په دې دین کې د حیواناتو د څاروو سره هم د احسان معامله کیږي. صحیح حدیث دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، الله رب العالمین د هر سیس په باره کې احسان دا فرض کړی دی، د هر شي سره به معامله کیږي، نرمي به ورسره کیږي، سختی به نه کیږي. بیا او فرمایل فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، که یو سړی بل وجني او خپل قصاص بدله ته اخلي نو هم د الله نبی وي په ښایسته طریقه باندې مړ که. تالی رور وجلی دی، ډزې پکړې، نو چې تی وجني غوږونه پوزه لاسونه ته مه پرې کوه. دا د اسلام ښایسته آداب دي. دومره قصاص واخله څومره چې دی ورباندې حق دی. او واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و چې څاروی ذبح کې نو په ښایسته طریقه ذبح کا. څنګه په ښایسته طریقه ذبح کا؟ وليحد احدکم شفرته، چاړه ورته تیره ساته، په پسه تیره باندې څاروی سکې چې چرګوټی مه حلالوه، په دې باندې ورته درد رسی، تکلیف ورته رسی. نو سبحان الله زمونږ دین څومره ښایسته او اوچت دین دی، خو افسوس چې مؤمنان او مسلمانان په دغه آدابو باندې عمل نه کوي. یعنی په دین الاسلام چې د عمل شروع کو، ژوند ته به د سکون حاصل شي، ژوند به د مزو شي، معاشره د بې حیایۍ نه پاکیږي، بدنامي، په یو بل بهتانونه لګول، په یو بل پسې ټوقې ملنډې کول، دا ټولې به ختم شي. خو که مؤمنانو خپل ځان وپېژندو او الله او د الله د نبي د احکاماتو مطابق ژوند تیر کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لار تېرېده، یو صحابي ولید، څاروی را سملولې حلالۍ او چاړه ورسره ده او په تیره کاڼي ورته تیره کوي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی غصه شو، ورته وی په دې څاروي باندې دوه مرګه مه راوله، یو خو تا دا څاروی تړلی را سملولی دی نو ده ته پته ده اگر چې حیوان دی چې اوس زه حلالېږم ذبحه کېږم، یو دا مرګ دی. دویم د څاروي مخامخ ته چاړه تېره کې ده ته درد او تکلیف رسی،
نو اسی هغه دین چې په هغې کې د څارووم قدر شته، په هغې کې د حیواناتو سره م احسان معامله ده، نو یو مسلمان به د بل سره ولې نه کوي؟ دومره ښایسته دین الله را نصیب کړی دی. الغرض رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله تعالی عنہ ته غصه شو او ورته ویلي چې دا صفیه به دې په دغه لاره نه بوتلې چې جړلې نه وې، چې دا مړی نه وې لیدلې، زړه ته به درد نه وې رسېدلی. په سنن الکبرا نسائی کې یو حدیث دی، هغې کې واقعه ذکر ده. یو کافرو او په یو زنانه باندې عاشقو، صحابه ته پته ولګېده، نو صحابه پسې لاړه او هغه یې ووجو. چا کافر یې مړ کړو، نو هغه زنانه ته پته ولګېده، نو هغه زنانه یې خواله راله، وایي دومره یې وجړل دومره یې وجړل، چړې وچاودو راپرېوته او مړه شوه. او نبي علیه الصلاة والسلام ته پته ولګېده، نو د الله رسول دقه صحابه راوغوښتل او غصه شو، ورته یې ویلي اما کان فیکم رجل رحیم، تاسو چې دا کافر وجو او دې زنانه چغې او سلګۍ وخلې، ستاسو په دې زړه کې رحم نه و؟ ستاسو د دې زړه نه هغه رحم هغه شفقت ختم شوی دی؟ اگر چې کافر دی لیکن ستاسو په خلاف یې توره نه ده راپورته کړې، تاسو خو جنگ نه دی کړی، ولې دی وجلی دی؟ اسلام کې ګوره څومره ښایسته خبرې دي، اسلام څومره د امن پسندۍ دین دی، اسلام څومره ښایسته لاره تا ته ښیي. دې وجې نه دا خبره یاد ساتئ او په کولاو غوږونو یې واورئ. دوه خبرې چې در کې نه الله دې د جنت نه محروموي، جنت دله ګورې الله به نه درکوي. او د دې دواړو خبرو زویم را کې شته دی، خو نیمګړي دي، دا پوره ځان کې راولئ. هر مسلمان کې شته خو نیمګړي دي. یو دا خبره تعظیم لامر الله، د الله د حکم قدر احترام کول، دې ته وایي تعظیم لامر الله. د دین یو خبره درته ښکاره شوه، سپکې مه ګڼه، درنۍ ګڼه. د دین په خبرې پسې ټوقې ملنډې مسخرې پسې مه کوه. په دې سورة المؤمنون کې الله رب العالمین دا جهنمیان چې جهنم ته لاړ شي او په دې جهنم کې دا سخت سزاګانې ورکوي او دوی فریاد وکړي، نو الله به ورته وایي چې فاتخذتموهم سخریه، په دې دنیا کې زما بعضې داسې مؤمنان خلکو دینداره صالحان. دې نه مخکې آیت دی، هغې کې الله تذکره کړي چې ایمان یې راوړی او نیک عملونه یې کول، ما نه به یې د خپلو ګناهونو بخښنې غوښتلي، نو تاسو به هغوی پسې ټوقې کولې. ومنکم تضحکون، تاسو به ورپسې خاندل. نو د دې د وجې نه اوس جهنم کې پراته اوسئ. نو د دین د خبرې به قدر کې، د دین خبره به سپکه نه ګڼي. یو دینداره مؤمن مسلمان دی، اگر چې غریب دی خیر دی که غریب دی، په درنه سترګه ورته ګوره. د علماو قدر، د نیکانو صالحانو خلکو قدر. نو یو به دا ځان کې پیدا کې. دویم الشفقة علی عباد الله، چې ستا په دې زړه کې د ترس او د رحم او د شفقت ماده پیدا شي، نو اله به دې ګوره الله جنت ته بوځي. چې دا دوه خبرې در کې نه د جنت نه محرومه، جنت دله الله نه درکوي. الله دې مونږ ټولو کې دا راولي. نو ما د صفیه رضی الله تعالی عنها سیرت ذکر کوو چې د نبی علیه الصلاة والسلام اتمه بیبي ده. نو نکاح خو یې مونږ تیره جمعه کې ذکر کړې وه، خو تیره جمعه کې مونږ په دې ځای باندې خبره ختمه کړې وه چې صفیه رضی الله تعالی عنها فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ابغض الناس الیه. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې زه په نکاح نو ما اخیستې، نو زما ته ډېر سخت نفرت و د ده نه، سخت مې بدې شو. خو ولې بدې شو؟
نو پخپل وی قتل زوجی و ابي و اخي، خاون را لوجلې دی، پلار را لوجلې، ورور را لوجلې. ځکه پلار هم غټ يهودي و، خاون هم کافر و، ورور هم کافر و، دا وجلې شوي دي مخکې. وی د دې وجې نه مې د نبي علیه الصلاة والسلام نه به سخت نفرت کو چې دا زما د پلار دشمن دی، زما د رور دشمن دی، زما د خاون دشمن دی. لیکن کله چې نبی علیه الصلاة والسلام په نکاح واخیستم نو فما زال یعتذرو، نو ما ته به همیشه دا عذرونه پیش کول چې صفیه ګوره ستا پلار زما په خلاف باندې ټول عرب را پاسولی، نو ځکه ووجلی شو. ستا خاون دا کړي، ستا رور دا کړي دي. وی نبی علیہ الصلاة والسلام برته دا عذرونه په مخه کول حتی ذهب ذلک من نفسی، به دا ټوله قصه مې ستا ختمه شو، د زړه نه ووتله. دې نه دا خبره ثابته شوه چې د خپلې خره به نرمي کې، که دی بیبي درته یا د ښځې درته په دې کور کې یوه سخته خبره وکړه نو خیر دی، عفو کوه، سمدس کوتک ته مه لاس کوئ. زمونږ پښتانه اکثر وایي ښځه څوک ده چې دا به زما نه تپوس کوي، وایي ښځه څوک ده چې دا به زما نه تپوس کوي او ښځه به ګلاچا راوستي. نه، ما او تا د الله د نبي نه ډېر اوچت نه یي چې نبي علیه الصلاة والسلام ته دا خپله بیبي وایي چې زما پلار دی وجلی، زما خاون دی وجلی، زما رور دی وجلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام خو ورته دا نه و چې ته څوک یې چې ته زما نه پوښتنې او تپوسونه کړي، نه ورته دا و چې بس غلی کښېنه، خوله کولاو نه کړي، چپ شه. نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم وله تسلي ورکوي او مطمئنه یې کړه او ورته ویلې چې صفیه ته خپله سوچ وکړه، دا مناسب دي چې ستا پلار ټول عرب زما په خلاف را پاسولی، ستا ورور دا کړي دي، ستا خاون دا کړي دي. نو هغه یې پویوله. نو ځکه وایي چې دا ټوله قصه مې د زړه نه ایسته ووتله، بس ختمه شوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېره نرمي کوله د خپل اهل، د خپل کور والا، د خپلو بیبیانو سره. نو نکاح چې کله وشي او واده وشي نو بیا پسې خلک څه کوي؟ ډولۍ چې کور ته راوړي نو بیا به څه کوي؟ ولیمه کوي که نه؟ دا وریجې چې پکې خورئ دغې ته ولیمه وایي. نو کله چې نکاح وایي، نکاح خو مشهور تاسو پیژنئ، دغه عالم چې راشي او خطبه وغیره پکې دغې ته نکاح وایي. اصل کې ولیمه جدا شي، د ولیمې تعلق د روټۍ سره دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام خو دا نکاح وکړه. نو 13 جمعه کې درته ما ویلي چې صفیه رضی الله تعالی عنها سره چې کله نزدېکت وکړه او سبا له ورځ شوه، نو اوس د ولیمې ورځ ده. اوس واورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره اوچت انسان دی، ولیمه یې څنګه کړې ده. قسم دی که په دې خبرو عمل وکړو او دا خپل ژوند موږ لږ ساده او لږ مختصر کدار سره ته اسانېږي. دا رسم و رواج او دا پښتو مخې ته ونه دروله، دا ودونه م اسان دي او دا هر څه اسان دي. صحیح مسلم کې راځي د نبی علیه الصلاة والسلام 10 کاله خدمت یې کړی دی. خادم دی انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي، وی کله چې د نبی علیه الصلاة والسلام د صفیه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشو، اوس د ولیمې نمبر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل، اعلان وکړو، من کان عنده شیء فلیجیء به. یې ملګرو ته ویلي چا سره چې څه څیز یې شابه راوړئ، او وبسط نطعا، او د سرمنې او دسترخوان هغه یې داسې خور کړ. او ملګرو ته وایي چې شابه زما د واده ولیمه ده چې څه یې راوړئ. اوس ګورئ صحابه څه کوي. فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالثمن فحاسوا حيصا. چا کجوري راوړي په دې دسترخوان غزار کړي، چا کوچ راوړه په دې دسترخوان کې خوري، چا وچ ډوډۍ راوړلې په دې دسترخوان وغورځولې،
چا غوړي راوړه په دې دسترخوان کې کېښوده. نو فحاسو حیسا، حاسو حیسه دې ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول داسې میکس کړه ویې لړل. دا د نبی علیه الصلاة والسلام د واده ولیمه ده. دې ته وایي ساده مختصر ژوند. انس ابن مالک فرمایي فکانت ولیمة رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا د نبی علیه الصلاة والسلام ولیمه و د واده. دومره اوچت انسان او د هغه د واده ولیمه دا ده. نو که موږ او تاسو ګوره دا خپل ژوند مختصر کو او سادم کو نو دا هر څه راته اسانېږي. او څه عجیبه ولیمه یې کړې ده، ملګرو ته ویلي چې چا کره څه یې راوړئ، دې ته وایي ولیمه. زما خو دغه حال دی، زما خو وس نه کېږي. نو چا څه راوړو چا څه راوړو، په دې طریقه باندې ولیمه وشو، بس واده ختم شو. او زمونږ ستاسو ولیمې څنګه دي؟ پوره د کلونو زور پکې وباسو، د کلونو زور. نو ځکه خو ډېر نوجوانانو د سر ویښته سپین شو، ډېرې جینکۍ په کور باندې ناستې دي. زما او ستا د پښتو او زما او ستا د رسم و رواج د وجې نه ودونه نه کېږي. زما او ستا ولیمه کې خو د کلونو زور وځي، دومره منه به وریجې پخوم، دومره ورسره چرګان راوړه، دومره به دیګونه یې، او پلانکي ته به په خوله وینا وکړي، او پلانکي ته به خط ولېږي، او پلانکي خفه لاړ نه شي، بیا به راپسې خاندي او شرمۍ به پلانکي ته به غوښه دومره کېدي، او پلانکۍ راله او پلانکۍ لاړه. دا زما او ستا ولیمې. دا ژوند مختصر کوي او ساده کوي، او د دې ژوند نه مزه خوندونه واخلئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته ولیمه کړې ده، نورې بیبیانې پکې نشته. ولې پکې نه وي؟ دی په سفر و که نه، او نورې بیبیانې مدینه کې ناستې دي، او دا خو د خیبر غزا له تللی دی او له هلته دی، په لاره کې واده شوی دی. د الله د نبي واده کېږي، ولیمه کېږي، بیبیانې هم ته نه دي خبرې، لوڼه یې پکې نشته، ولې په مدینه کې وي؟ نور خپلوان یې پکې نشته، ولې هغه په مدینه کې وي؟ نو ژوند مختصر کوي او ساده یې کوي. نو مزې به م واخلې د دې ژوند نه، هر څه به درته اسان شي. ما ته په زوره باندې ځان ته قیسه ګورې ګرانه کړې. دا نکاح نه ده، دا ډېر اسانه ده. دا زوی له واده کول او دا لور واده کول دا ډېر اسان دي. خو اله چې کله د قرآن او د سنت د لاندې کې، او چې نه د پښتو سره پښتو سمې، نو هغه متل دی پښتو کې پښتۍ ماتېږي. بس بیا تکړه شه، بیا دغې ته ناست اوسه. دا هلکان به م بوډاګان شي او دا جینکۍ به م ناستي، او به ته خپله پښتو برابروه، کښېنه. او په رسم و رواجونو پسې ګرځه، ټول عمر به بیا ذلیله ژوند تېرې. دا یاد ساته. که د جینۍ د طرفه قیسې ختمې شولې او د هلک د کور د طرفه قیسې ختمې شوې، بس نکاح واده را جوړ دی. که د جینۍ د طرفه ډېرې قیسې نه وي، اکثر دا زمونږ کار دی وران کړی دی. داسې هلک له به ورکوم چې دومره بې تعلیمي، داسې بې جابي او داسې به ښایسته او کور به موږ ته نږدې او لرې به نه او دا به او هغه به. نو چې په دې تمه بس بیا دې زوی بوډا که، دا لور دی بیا په کور کې بس کېنوه. او د هلک والا څه قیسې کوي، زوی له به داسې ښځه کوم چې زما د زوی نه بې تعلیم کم نه او داسې به ښایسته او داسې بې وجره، زما به قدر کوي او زما د دې زوی به هم ډېر زیات قدر کوي. بیا ګرځه په دې سوچونو پسې، ژوند به دې تیر شي. الله وی لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، په باب د نکاح کې الله دا خبره کړي. سورة النور کې الله فرمایي وی دا مور او پلار خو د دې بچو دپاره د دنیا غرض راغستی دي، چې داسې ښځه زوی له کوم او لور داسې سړي له ورکومه، ته دې پسې ګرځه، زوی به دې بوډا شي او بس لور به دې ژوند برباد کړي. دا ژوند مختصر کوي، ژوند ساده کوي، د ژوند په خوشحالو به ماړه شي. نو په دې طریقه باندې
د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیمه هغه وشوه او په دې سورة النور کې الله فرمایي وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. که په دې آیت هم سوچو که الله په دې آیت کې د نکاح عظیمه فایده ذکر کوي. الله وایي د خپلو لونډانو له ودونه وکوي. ایامه جمع د ایم د په عربۍ کې لونډ ته وایي. الله وایي وکوي دوی له ودونه د ناواده وله. ولی که ته یریږي چې زه فقیر یم الله وایي یغنهم الله من فضله زه به دې مالداره کړم. د نکاح د وجې نه به د الله غربت او فقیري ګورې ختمه کړي. دی وجې نه د دې آیت د لاندې مفسرینو را نقل کړي دي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل ویلې ای مؤمنانو تاسو د الله دی حکم ته غاړه کیدئ نکاح ته خپل ارادې درستې کوي الله به خپله واده پوره کړي تاسو به مالداره کړي. او چې یو معاشره کې نکاحونه نه وي او ودونه نه وي نو ګوره لوی فسادات پیدا کیږي لوی نقصانات پیدا کیږي معاشره ګنده کیږي. او دا واورئ ای پلارانو صحیح حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم الک چې بالغ شي کم جنۍ چې پیغله شي او دا مور او پلار دا لور نه ورکوي یا د زوی له واده نه کوي وسې کیږي او دا ګناه کوي نو مجرم پلار او مور دي په ورځ د قیامت به دې رانیسي. نو شریعت کې دا نشته دی چې زما واده ته وس نه کیږي دومره فرنیچر او دومره قیسې نشته اسلام کې دا خبرې. ژوند ساده که مختصر که بس خبره ختمه ده. نو د صفیه رضی الله تعالی عنها ولیمه په دې طریقه باندې وشوه. اوس مخکې واوره په دې دین کې د دې خپلې بیبي سره مینه محبت به څنګه تیرې دا واورئ. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي وي چې ولیمه وشوله نو هر سړی خپل سورلۍ ته وخته اوس موږ ځو مدینې ته روانېږو صد الصحبه علاقې نه مدینې ته ځو. نو فلما اراد ان ترکب نو د صفیه رضی الله تعالی عنها اوخو نو اوخ لوړې هغې ته نشوه ختلی او په دې اوخ د پاسه بیا د دې ډولۍ پرته وه ناوې وه د 18 کالو نه عمر دی وخت کې کم دی. نو وایي چې کله دې اراده وکړه چې زه دې خپلې سورلۍ ته خیجم نو دا نشي ختی واورئ. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیناست او دا خپل زنګون مبارک ورته رامات که ورته ویلې صفیې زما په دې زنګون باندې خپه کېده او بره ور وخیجه. دې نه دا معلومه شوه چې د خپلې ښځې به اکرام کوي د خپلې بیبي سره به د مینې او د محبت ژوند تیری. رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره اوچت انسان دی او هغه خپله بیبي ته خپل زنګون ماتوي چې خپه دې په دې کېد او شا به دې سورلۍ ته وخیجه. نو صفیه رضی الله تعالی عنها هم په دې زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر پروت واوره. نو صفیه رضی الله تعالی عنها چې خپل سورلۍ ته خته نو دا خپۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زنګون کې نه خوده دا ورته نامناسب ښکاره کېده چې اوس به زه خپک دم د نبي علیه صلات وسلام په زنګون. نو هغې هم دا خپل زنګون نامات کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې پتونو کې خود او بره وختل. نو دې واقعې نه دا خبره راووتله چې د ښځې او د خاوند په منځ کې به رشته د مینې او د محبت او د نن سبا معاشرې پسې که ګرځې نو که اوس د خپلې ښځې سره یو هلک دا سلوک وکړي نو زمونږ دا مشران دا کار بد ګڼي او دا اکثر پکې مړه دا څه د خبرې دي دا دی چې څه کوي دا د فلمونو خبرې نه دي. دا مینه محبت دا د انسان طبیعت غواړي او دا د شریعت حکم دی ما ته ویلي چې داسې وکړه. ته د الله د نبي نه ډېر اوچت یې چې هغه د بیبي څومره قدر او احترام یې کړی دی. او نن سبا خو که دې داسې چل وکړو ښځه دې ګاډي ته نه شوه ختې او تا ور اوچته کړه دې سورلۍ ته او د مور او پلار ولیدلې نو قیصه دې ټوله لاړه ختمه شو. نو څه وایي
واورئ دا مور او پلار به څه وایي وایي په ټول قام کې بې غیرته دا دی په ټول قام کې کور کې هم نه وایي به په ټول قام کې بې غیرته زما دا زوی دي وګوره ښځې سورلی ته وخېجوله مړه د الله نبي او کار کړی دی نو بیا دې ته بې غیرتوب ویل سوچ کول پکاري په خبره باندې د نبي علیه صلات وسلام نه څوک اوچت دی چې هغه خپلې بیبي ته خپل زنګون ماته او ور اوچتوي او په سورلی باندې کښېنوي او بعضې پکې لا وایي ښځې په سر باندې خېجولې ده دا دورانه کړه که نه نه ټیک د اسلام کې دام شته ګورې دام نه چې ستاسو نه بلکل ګورې ماکوان جوړ شي ماکوب هم ځان نه جوړوي کله کله به ټکم ورکې اسلام کې دام شته ښځې ته به ادب هم ښې لکه قرآن کریم تفصیل د دې بیا ذکر کړی دی چې وضربوهن فهجروهن فی المضاجع دا هم پکې شته داسې به هم خپل اختیار ته نه پرېږدي خو ژوند به د مینې محبت ورسره تیری هر وخت جنگ جګړې دا مزه نه کوي د مینې محبت ژوند تېروه نو ژوند به د ښایسته او د مزو وي دا جنگ جګړې او دا نفرتونه دا د خپلو کورونو نه دا ختم کوي نو د سکون او د اطمینان ژوند به تیر کوي بعضې نیم ښځه لږه سرتیزه وي بعضې وخت کې داسې خبرې وکړي چې دا پاره به دې بره وخېجوي سړي سم دا دماغ ورته وپړقېږي چې دی راته څه وویل خو کمال دې دا دی چې داسې وخت کې کوتک ته لاس نه کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې رامخې ته کړه ته ډېرې خبرې او ډېرې غصې کې برداشت کوې نو که نن هغې یو خبره وکړه نو څه چلو شو الله دې مونږ ته حق دین را نصیب کړي او الله دې په مونږ کې داسې اخلاق پیدا کړي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم اخلاق الله دې مونږ له دا وس او توفیق راکړي چې یو بل سره د مینې محبت ژوند تېرو د خپلې ښځې سره د خپلو بچو سره ښایسته د سکون او اطمینان ژوند دا تېرول پکار دي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين